د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لمسی دی حضرت حسن رضی الله عنه یو څه زمانه مشر، حضرت حسین رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دویم لمسی و. یوه ورځ حضرت حسن او حسین هغې د حج سفر باندې ځي او د دې سره عبدالله بن جعفر ورسره دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت جعفر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اکا زوی و. د هغې بچي درې و، عون، محمد، عبدالله. نو په هغې کې عبدالله د دې دوو سره ملګری دی. چې کله د حج په سفر باندې یو څه ولاړو نو چې د دې د خوراک کم اسباب پر کم وش باندې تړلي وو، په یو شپې په کیفیت کې هغې وش د دوی د نظره څخه غایب سو. چې هر څومره یې تلاش وکړي هغه وش پر بل طرف باندې مخ نیولی دی. نو د دوی په معلوماتو کې د هغه وش هېڅ معلومات رانغلل. چې کله دویمه ورځ سفر وکړي نو ټول تږي سو او وږي سو. امام غزالی رحمه الله احیاء العلوم کې لیکلی دي، وایي بیا د یو بوډۍ د یو کوچي خیمې له ورلو چې هغې خیمه درولې ده او د پسونه ګوري بردې ته ودرېد. که ګوري په هغه بوډۍ په هغه خیمه کې صرف یو بوډۍ ناسته ده، د هغې خاوند دی، د هغې چې هر څه دی، هغې د شپې رمه رمولې ده او ماخستن دا یوازې ناسته ده. او دوی درې ورته ودرېدو. چې ورته ودرېدو د دې خپلې لوږې و د دې خپلې تندې شکایت یې وکړی. ورته یې که څه اوبه یې زموږ دپاره یو څه بندوبست. د هغې بوډۍ دې بزې ته ولي، وایي دا یو ډنګره بزه ولاړه ده، دا به در ولوېشم، لږ د شیدو بندوبست به وکړه. چې کله هغه بزه ور ولوېشله دې درو ته یې لږ شیدې ور ورکړې. دا لس ګړی وروسته هغې دستي د نفقې مطالبه وکړه، که دې کور کې یو څه یې موږ لوږه باندې ورځ تېره کړې ده. نو هغه ورته وایي چې نوره نفقه خو نشته، دغه حیوان تاسو ته در ذبحه کوم، د دې په غوښه باندې ستاسو نفقه برابروم. چې کله شپه په هغه غوښو باندې تېره، کله سهار پر خپل سفر باندې رخصتېږي. نو هغه بوډۍ ته وایي چې موږ درې د هاشمي خاندان بچي یو او موږ د بنو هاشم قبیلې یو او موږ د حج په سفر باندې روان یو. که چیرې حج ته موږ الله په عافیت باندې ورسول او د حج څه وروسته مدینې ته برته راورسېدو، که تاسو لږ مهرباني وکړئ در مدینې پورې ځان راورسوئ، موږ به تاسو ته د دې خپل عمل او د دې خپلې بدلې احسان درله درکړو. نو دی سهار د هغې بوډۍ سره رخصت شو. چې کله سهار لږ ګړی بعد د بوډۍ خاوند رالی، بوډۍ د خپلې شپې کیفیت ورته بیان کړی چې درې کسان رالو د حج، هغې ډېر وږي او تږي وو او دا ویل چې موږ د هاشمي خاندان یو. نو ما د هغې د عزت په خاطر باندې هغه پسه ورته حلال کړي. نو د هغې بوډۍ هغه خاوند یو څاڅکی په غوسه سو، نه معلوم چې هغه څوک دي، د چا دپاره دې حلال کړلو، او اوس خو د هاشمي خاندان نوم هر څوک اخر نه معلوم چې هغه د کومې لارې خلک. چې کله د حج زمانه تېره سوله نو هغې بوډۍ پر کور باندې ډېر غربت راغلی. دیو خاوند دا فیصله وکړله لږ بچان ورسره یا نه ورسره چې زه به په مدینه منوره کې به لږ مزدوري وکړو، څه به وکړو، که مې د ځان دپاره څه نفقه برابره کړه. چې کله مدینې منورې کې رالو نو مدینه منوره کې بله خواري نشته، د ورځې د اوښانو کوچې ټولوي او هغې بیا سره جمع کوي او مازدیګر په خوا کې خرڅوي، د ځان نفقه په برابروي. یو ورځ د حضرت حسن رضی الله عنه د کور سره تېرېږي، هغې د خپل کور دروازه ته ولاړ دی. هغې چې ډېر ورته وکتل باره یې شک ورباندې رالی چې دا کیدی سي هغه بوډۍ چې کومې بوډۍ په ډېر تنګ حالت کې زموږ سره ډېره لویه مرسته وکړه، کیدی سي دا هغه بوډۍ. چې کله یې راوبلل پوښتنه یې ځینې وکړله او هغه بوډۍ ته یې اخري ویل ته ما پېژنې؟ هغې ورته ویل زه تا نه پېژنم. ورته یې زه په خدای قسم هغه هاشمي یم چې کوم هاشمي ستاسو کور له په ډېره تنګ دستي کې درلی او تاسو د هغې ډېره کامله مرسته وکړه. برای دستی غلام واستاوی، ورسه د دې په عوض کې 1000 دانې بزې ورله پیدا که او 1000 اشرفیه ورکړي چې دا زما د طرفه تاسو تحفه ده. او د دې تحفې څه وروسته غلام ته وایي زما کشر ورور حضرت حسین ته یې وروله. حضرت حسین رضی الله عنه ته چې کله راوستل هغې هم وپېژندله، هغې ورته وایي زما د طرف هم تحفه 1000 حیوانان دي او 1000 اشرفۍ دي. هغې ورته وایي زما د اکا بچي حضرت عبدالله ته یې بوځه
چې عبدالله ته رالو هغې چې کله د حسن و حسین معلومات وکړې چې هغې زر حیوانان ورکړي دي، زر اشرفې ورکړي دي، ورته ویلې زما د طرفه 2000 دي، 2000 حیوانان دي، 2000 اشرفې دي. د هغې معمولی احسان په خاطر باندې هغې چې خپل کلي ته راځي 4000 اشرفې ورسره دي او 4000 حیوانان چې دا په مدینه کې د ډېرو کمو خلکو سره بیا وو. ما درته ویل د پیغمبر علیه صلات وسلام سره چې د صحابو څومره قرب او نزدېکت نو هغې کې د پیغمبر علیه صلات وسلام د صحبت په خاطر په عامو کې د سخا ډېر عظیم صفت او دغه صفت په کامله پیمانه سره الله تعالی حضرت عثمان رضی الله عنه ته ورکړی او پیغمبر علیه صلات وسلام به د دې صفت په خاطر پر عثمان رضی الله عنه باندې ډېر ځله په دنیا کې د جنت زیری کول.